پاکستان یو ځل بیا د اسلامي امارت دښمني پیل کړل. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړه. پاکستان تېره ورځ 800 افغان کډوال په ډېرې بېرحمۍ له خپل هیواده شړلي دي چې د اسلامي امارت د مشرانو له سخت غبرګون سره مخ سوي دي. دا چې د اسلامي امارت مشرانو څه ویلي، پاکستان ولې یو ځل بیا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې، بشپړ حال را سره هم د غیروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د اسلامي امارت چارواکي وایي پاکستان 800 افغانان پرون په زوره وشړل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت لپاره د اسلامي امارت چارواکو پرون له پاکستان څخه په جبري توګه هیواد ته د 800 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړی دی. یاد سوي وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پرون د تورخم بندر له لارې 40 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 288 تنه کیږي او د کندهار ولایت د سپین بولدک له لارې 100 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 523 تنه کیږي په جبري توګه خپل هیواد ته راستنه کړای سوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې 23 تنه نور چې تازه د پاکستان د زندانونو څخه آزاد سوي وو هم د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې راستنه سوي کسان تر نوم لیکنې وروسته د نورو مرستو په موخه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او کډوالۍ نړیوال سازمان دفترونو ته ورپېژندل سوي او همدارنګه هرې کورنۍ ته د دوی له لوري 10 زره افغانۍ مرسته وسوه. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د کابینې لخوا په پاکستان کې د قانوني استوګنو افغان کډوالو د استوګنې مودې د 2 میاشتني تمدید خبر ورکړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.